عباده الذين اصطفى لا سيما على أفضل الرسل وأنور الرسل وأجمل الرسل وأطهر الرسل وآخر الرسل سيدنا وسيد الورى وعلى آله الأصفياء والأولياء والأتقياء ومن بهديهم اقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف شوق سره ټول وایي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، طلباء اعظام او زما قدرمنو عزتمندو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتیانو دا شمع رسالت پتنگانو دا ختم نبوت فدایانو رب العزال جل مجدہ عز اسمہ سر دما پخوگی من خوشالک دا ډیرو میاشتو نه زمونږ دې ورځې ته تمه وه. الحمدلله نن هغه د خوشحالۍ عظیم الشان ورځ د 14 اپریل 2019 الله جل جلاله مونږ تاسو ته نصیب کړه. په دې مبارکه اجتماع، په دې عظیم الشان کانفرنس او په دې سعادتمند غونډه ټول د خپل محبوب رب شکریا ادا کو. ټول وایي الحمدلله وشکر لله. دا وړه خبره نه ده، ډېره لویه خبره ده. هم په دې وخت کې به کفار به پریدو، څونه مسلمانان به په ګناهونو کې مبتلا وي، او که ګناهونو کې مبتلا نه وي نو په نیکو کې به مبتلا نه وي، او که په نیکو کې مبتلا وي نو د ټولو نه په بهترینه نیکۍ چې هغه خدمت دی د ختم نبوت، دا غي سعادت بینی حاصل. الحمدلله دا ټول نسبتونه زمونږ الله پاک نصیب کړل. اللهم زد فزد. الله دې د دینه زیات نصیب وګرځولي کی. په دې ټول نسبتونو بار بار د خپل محبوب رب شکریا ادا کو. الحمدلله والشکر لله، الحمدلله والشکر لله. کہاں ہم کہاں نکہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی ہے. نن منگ تاسو ته خلق د ختم نبوت د خدمت کوونکو نسبت کوي. من خو ډېر کمزوریو، الله دې په حقیقت کې د نبی علیہ السلام د ختم نبوت غلامانو ګرځولي کی، او بیا د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل شب قدر دیر اهتمام چې دا کم عظیم الشان کانفرنس الحمدللہ د حضرت مولانا میاں محمد ایاز حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا یاسر جان حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی منصف صاحب حقانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا قاری مہربان شاہ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور محترم اشفاق صاحب جدا زمونږ د کابینې مشران دي، او بیا د ټولو یونین کونسلو د ټولو کاغذ زمونږ ستاسو دی نږدې پنډال سره کم یونین کونسل دی او کلیري دي، د هغې ټوله موږ ممنون او مشکور یو. او خصوصا زمونږ دغه بزرگان مشران اکابر مشایخ
چې څه په دې سټیج موجود دي لکه محترم حاجی رحیم شاه صاحب دامت برکاتهم العالیہ او نور مشران او خاص الخاص استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ او د دې ټولو بزرګانو منګه ممنون او مشکور یو او دا څه چې دي الحمدلله دا د دې بزرګانو هغه دعاګانې دي او توجهات دي او بیا د عالمي مجلس تاسو ختم نبوت ټولو کارکنانو او بیا په دې نسبت سره موږ سره الحمدلله د ټولو پارټو کارکنان هغه کلک ولاړ دي او دا به موږ ټول عهد کوو چې کلم د آقا د ناموس د عفت د عصمت او د ختم نبوت خبر راشي نو موږ تاسو به هر څه پریدو لیډر به پریدو پارټي به پریدو ارس به پریدو خو موږ به د آقا لمن نه پریدو موږ به ختم نبوت نه پریدو موږ به ناموس رسالت نه پریدو موږ به د هغې خدمت هغه نه پریدو موږ ټول لاسونه اوچت کو هم په سټیج باندې ټول هم تاسو په پنډال کې سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ اللہ پاک دا آقا نامدار سردار دو جہان حبیب کبریا احمد مجتبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی عظیم ہستی منگ تا نصیب کرے دا اللہ نعمت عظما اللہ منگ لرا کرے دے اللہ منگ لبشمیر نعمتون را کرے دے و اللہ پا منگ باندے اس باتن نکی صرف پیو نعمت اللہ پا منگ باتن نکی کہ اغا زموستا محمدی کے دل دی او موت آتا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانتے دا عظیم پیغمبر دا اللہ جل جلالہ دا طرفنا خصوصی تخفہ ملاوی دل دی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا دا دی آیت کریم لان دے اللہ پا منگ دا اس بات نہ کئی چی دا با می منے چی تاسو میں محمدیان پیدا کری او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان میں پیدا کری الحمدللہ دا سو میاشتونا عموماً پا ذلہ کی او خصوصاً پا تحصیل شب قدر کے مرگر شپی روزی او زیکڑی او دا سو روزو نا پا دی گرمے کے پا دی پنڈال کے دا تیاری شروع دے او بیگا کم مرگرو دل تک شپا کڑی دا دا سو شپون دا مرگری لگیا دی منگ دا غطول ممنور مشکوریو او دے سلسلہ کے منگ سرا حکومتی ادارو زمانگ مقامی انتظامی والا سونا کو آپریشن کردی اللہ دی جزے خیر نصیب و گردو لکی دے کانفرنس دا پارا دا سڑو سر سر زنانو الحمدللہ محنت کردی دے دعاگانے کردی دی نوافلے کردی دی ختمونے کردی دی او اسم بادی کورونو کے بعد زنانہ را جمع دی ام پا دی نسبت باندی او امدادی سلسلی یو کڑے سو ابتے مخ کے الحمدللہ دلتا دا زنانو ام ختم نبوت تربیتی کنونشن مناقض شوے دے اللہ دی قبول کی عزت مند دا خود منگ دا طول عقیدہ دا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک خیری نبی دے او بیا چے سوک دا دین انکار کئی نو بیا دا آغا خلق و انجام خدا شب قدر مشران و منتا عملی شکل کے خولے دے او پا آغا نہج باندے منگ دا آغا مشران و کشران الحمدللہ آغا روانیو خو پا یو منظم ترتیب سر الحمدللہ کلن چی پا ذلہ کی پا تحصیلونو کے و یونن کونسلو کے او پا یونٹو کے دا ذلے دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تنظیم سازیو شوا نو نورن علا نور شو الحمدللہ نن دا ذلے کانفرنس مناقض کی گی دا تحصیلونو مناقض کی گی دا یونن کونسلو مناقض کی گی ہر ہفتہ پا بعد علاقوں کے دا ختم نبوت پروجیکٹر تربیتی کورس آغا پڑھاوی گی الحمدللہ دا دین بے خدای پاک منگ تک خیر زیاد نصیب کی انشاءاللہ او بیگالا با انشاءاللہ انشاءاللہ با چڑیرو مرگرو تبا اللہ پاک دا خپل خوک پیغمبر دیدار نصیب کی انشاءاللہ دا آسان لار دا عزت مندو دا سعادت مند لار دا عزت مندو دا دا خوش قسمت خلق لار دا عزت مندو او اللہ تا پیو شارٹ کٹ لار باندے در رسیدو اللہ تے انتہائی پا مختصر لار باندے در رسیدو دا پارا
الله پاک خدمت د ختم نبوت هغه منتخب کړي د نبی علیہ السلام د دین د ټولو شابو خدمت لوی سعادت دی کو هغه د اقوال مبارک وي او کو د افعال مبارک وي خود دې ټولو نه لوی سعادت د نبی علیہ السلام د ذات مبارکه د حفاظت دی او څنګه چې د اقوال او د افعال حفاظت ضروری دی نو دانګه د ذات حفاظت ضروری دی خو څنګه چې د اقوال او افعالنا د ذات مقام اوچت دی نو دانګه د افعال او اقوال د خدمتنا د ذات خدمت هغه اوچت دی تاسو ټول ته پته ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته عرض کړي چې حضرت غار ثور کې کوم دریش په ورځ تاسو تیری کړی دي دا غي نه مال صرف یو شپرا کې او زما د ټول ژوندۍ نه کې تاسو وای اوس موږ سوچ کو یو بکر رضی الله عنه په دې شپه سکول عمره کړي وډيري تلاوتونه کړو ذکرونه کړو سی کړو یو کار کړو چې صرف د آقا د سیکیورٹی گارد خدمت انجام کړو د ختم نبوت هر یو کارکن دا زمنګ بزرگان پریدا دا زمنګا د تنظیم مشران پریدا نن کو چا پلاس کې ماشين راغشته دي نن کو چا پلاس کې کوتک راغشته دي نن کو چا غاړه کې د ختم نبوت د خدمت د خاطره لاکټه چول دي نن کو څوک چا تلار خي الحمدلله مونږ تاسو ټول د نبی عليه الصلاه والسلام سیکیورٹی گارد خلق د صدر وزیر اعظم او د یولوی شخصیت په ګاډ کې دو باندې فخر کوي مونږ ته د آقا د ناموس د ختم نبوت په سیکیورٹی گارد کې دو باندې د ټولو نلوي فخر دی الحمدلله الله دې په قیامت کې د نبی علیہ السلام په ادنا غلامانو کې شمار کې دا مونږ د پاره ډیر لوی سعادت دی یو عقیده د ختم نبوت ته باغی خو الحمدلله مونږ تاسو ټول پوي په مونږ الله پاک د نبی علیہ السلام محبت د خپل اتباع روان دي لازم کړی دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون اے زما محبوبه ته دا خبر علی الاعلان وکړه کو تاسو د الله سره مینه کول غواړئ نو اول زما تابعداریو کې یحببکم الله دا غي نور سبحان الله پاک تاسو سره مینه کوي بیا د نبی علیہ السلام د مینې خصوصي نسبت د آقا د ختم نبوت خدمت کول دي څنګه تاسو بیګا ټول شپه وی خطر کړی دا یو غنټه چې څوک 24 غنټه کې د ختم نبوت څوکیداریو کې دا مسلمان د نبی علیہ السلام د شفاعت مستحق وګرځي تاسو کو پشپوش په روز لګیای تاسو کو دې د پاره چاندي کړی دي تاسو کو دې د پاره دوري کړی دي تاسو کو دې د پاره ستړي کړی دي الله دې قبول او منظور ګرځولي نو په دې عقیده خټول پویو او په مونږ باندې د دې عقیده سره سره د دې عقیده تحفظ لازم دی د دې عقیده حفاظت دا په مونږ باندې لازم دي د اسباب لاندې د هر سنه په مونږ باندې د آقا د ناموس د عفت د عصمت او د ختم نبوت خدمت دا مقدم دی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اور اس خدا آقا دا عاشقانو دا آقا دا ناموس دا پتنگانو دا شم رسالت دا پتنگانو الحمدللہ دا پا عظیم و چپو باندے را روان سے لاب خدا سے را روان دے کہ اس وقت سوکم الحمدللہ مخامخ نشود رے دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت نعرہ تکبیر زمان محترمو منگا تاسو ټول به یو پاټه کې نیو د چا په کور به یو جنډه لګی دي د چا په کور په بل لګی دي د چا په یو الیکشن کې په کور یو جنډه لګی دي په بل الیکشن کې په کور بل جنډه لګی دي خدا آقا د ناموس د عفت د عصمت د محبت او ختم نبوت جنډه الحمدلله د موږ د ټولو پزړه کې لګی دي او دا جنډه څوک د چانم نشي لر کوله یو مسلمان بډیر ګناګاری داغه په پلاس کې د شرابو ګلاس وی او هغه به د آقا پشان کې ګستاخی نشي برداشت کوله
خو مخکې ادوارو کې بادشاهانم نیکانو دا بعضې خبرې چې نن منګه منډې تړلې وخو نو مخکې به علما اوم دا منډې وخلې او لار به یې خوله خو بادشاه یو وخت به په هغې باندې فوري عمل کو په یو دور کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه وکړه په دروغه خو چې سارې څنګه دعوه وکړه د غرمې نه مخکې ګرفتار شو بادشاه پورې ټوکې کولې تپوس یې ترې کو وی کومې علاقې ته پیغمبر راغلی هغه ورته وی تا خو زه دې ته اړو جوړ نه کړم ما ته خو اړو پته نه لګي چې زه کومې علاقې ته راغلی یم د هغې نه تا مخکې زه ګرفتار کړم دې د نه سړي زامنو سره به دقسې کول پکار عزتمند او موږ له چې د پاکستان د عدالتونو نه د رسول الله د ناموس او د عفت او د عصمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت د انصاف حق موږ ته نه ادا کیږي موږ له څوک نه راکوي نو بیا یو ماچس یو تیلی چې په خپل سر اورو لګي نو ځنګل به ته بیا سړي که دا انصاف موږ ته نه میلاویږي موږ به په دې خپلو سرونو اور لګو که نه به لګو به ما نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر گستاخی رسول کی ایک سزا گستاخی رسول کی ایک سزا نعرہ تکبیر یو سړي د پیغمبرۍ دعوه وکړه په دروغه یو ځای هغه ګرفتار باچا دې تپوس کوي وي روټۍ دې خوړلې ده کو نه وی چې روټۍ مې خوړلې وه نو بیا مې د پیغمبرۍ دعوه کوله خو د لوږې نه د پیغمبرۍ دعوه کومه استغفر الله چې کله ولا سزا ورکول شروع کړل ناغه په جړا شو یو کم عمر حافظ فاسد او هغه ورته وی فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل د پیغمبرانو خدا شان نه دی چې هغه جاړي ثابت قدمی اختیار کړه په هر دور کې چې چا د پیغمبرۍ په دروغه دعوه کړې ده بادشاهانو هغه خپل ټکانې ته رسولې دي خو کله چې انګریز په دې ملک باندې قبضه وکړه او بیا دا ظلمونه وکړل او آئے دن نوې تحریکونه راپورته کېدل انګریز په دې باندې پورا ستړی وکړه سروې ریپورټ ورته مخې ته راغی چې ګورې علما به ختمولی ته به څونه علما ختم کې کتا یو استاد محترم شیخ شهید سم الحق رحمه الله شهید کو نن دا ټول پندال څنګه مولانا عبدالمعبود صاحب وې موږ ټول د حضرت بچی روحانی الحمدلله تو کم یو شہید کے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے نبی علماء بختم الغاڑی جہاد بختم الغاڑی قرآن بختم الغاڑی نو دا جذب جہاد دا ختمولو دا پارے دا مردار پیدا کر غلام قادیانی یو منشیو پسیالکوٹ کے پکترو کے منیډری بو تراتلی گمنامه منیډری بوي لار وته وې ده نوکری ګورم وې زمانو قریب شوی د مان اخلاص و چې کله پاکستان جوړ نو د بد قسمتینا زمونږ لومبه وزیر خارجه قادیانی راغی ظفر الله مردار او زمونږ لومبني وزیر قانون پیژنې لومبني وزیر قانون زمونږ څوک اگر نو میں پنارا گیڑا نیشی اغشتے سردار جو گندرنات منڈل ماں پیڑی رستڑے کڑے دا چیدی پتے میں وجد دو کڑی نو دیر بخوا سردار جو گندرنات منڈل او ڈنبنی دا منگا دا پوج مشر وری عیسائی را گلے دے دا دستاسو پا معلوماتو کیوئی ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگی آگی دیکھیے ہوتا ہے کیا خدا دا اندو چکمو نو دی اندوم زمنگا مذہب نه چیڑا دی عیسائیم نه چیڑا او چکل دی قادیانی چیڑل شروع کړل نو زمنگا علماء وتا یو سو کال خو صبرو که چی دی پر حراس راشي خو چکل دی د خپل عادت نه نوړي دو اے پا قادیانانو باندې عاشقانو حکمرانانو ننم آغا سفارت خانوں کے آغا جراثیم پراتی دی
د پاکستان کمی سفارتخانه چې د ظفر الله مردار په دور کې په نوم د پاکستان سفارتخانه وي او حقیقت کې د قادیانیت د تبلیغ مراکز علماء تحریک چلو تحریک ختم نبوت سن 1953 د یو مردار په سر لزرا د ختم نبوت عاشقانو قرباني ورکړي او بیا حکومت دې د خپل عہدې نه لر نه کړ کراچۍ کې جلسه وا دته پکې دعوت و دا هغه وخت وزیر اعظم ته وی ته به دې ته نه ور دی هغه ته وی ز خپل عہده پرې خو دې شم خو دا جلسه نشم پرې یو سړی په قادیانیت دون مین وی اب د پاکستان سے خیر خواوی څنګه چې علامہ محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی قادیانی ملک اور قوم دونوں کے غدار ہے چاغه ہستی داوی تبه د کم نه وفادار ګو خو هغه تحریک ظاهری خو ناکام شو خو هغه سکروټه الحمدلله په ایرو کې پرته و او چې کله سن 74 کې اوسو ملنګان الله پاک اسمبلی ته ورسول نو هغه ایری ته لرکړي عالمی مجلس تاسو ختم نبوت او دا ټول علما الحمدلله کدا آقا په ناموس عفت او عصمت او ختم نبوت خپکیږي کو په طالب او په عالم خپکیږي د کالج په سټوډنټ او مکه سي خپکیږي کله چې 29 مئی سن 74 کې د نشتر میډیکل کالج په سټوډنټانو باندې دربه په ریلوے سټیشن باندې قادیانانو ظلم کو علما راپورته شو د هغه کالجانو بچو د بدل اخیستلو د پاره دوی جماعتونه یو ځای شو قائلانه کردار علما لګیا دي او ال قادیانی پرخود چې د قران او سنت پرو سنگ کافر دی اقصی د آئین پاکستان پرو باندې کافر وګرځاو نن چې کې د 7 ستمبر د 74 پاسداریو کې غنی ادارو والا وره په خدای قسم چې پر د قیامت به د آقا د ختم نبوت لاس وي استاد بغریوان وي دی علماء چې دا ستړي کړي دي د ځان د پاره نه دي کړي تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں نن منگ تا خلق وی چې تاسو د آئین پاسداری نه کوي چې چا د آئین پاسداری کړي دا زمنګ د سرونو پټکی دا ویخ په چې چا کوم خبره غلطه کړي دا نو کو پتا نم پلار دي داغه بمنګ مخالفت کړي هم د بټو صاحب د پارټي گورنر سلمان تاثیر پنجاب گورنر چې دغه مردار خزلا چې داغي بیان ما یوزل قتل دی په تقریر کې مې مختصر ذکر کړی دی اوم پاغه کتو د الله نه معافي غواړم اوم پاغه بیانولو د الله نه معافي او کو تاو ته مې ذکر ک په دې پندال کې په چغو چغو اوچا چې هغه هستی خدای مګنه به شک چې بند دی نور یې کل واړه صفات دي پرشتیا د هغه آقا ناموس دلته محفوظ دی او چې موږ له نه محفوظ کوي ان شاء الله په خدای قسم چې موږ به په یو اساس کې وینه محفوظ ساتو ان شاء الله نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عقیدہ ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت شہداء ختم نبوت شہداء ختم نبوت قادیانیوں پہ لعنت بے شمار قادیانیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت نعرہ تکبیر پروس کالم د دې روزونه یو څو میاشتې مخکې په سینټ کې د خلفنامې مسله راغله خو ځالته کې خودمري ناسو دا خبره کامیاب نشوه د چا حکومت او د پاکستان مسلم لیگ حکومت نو تخه په تخته بدل شو کو بدل نشو د ختم نبوت د آزار تخ په تخته بدل شو کو بدل نشو آقا خو آقا دے ختم نبوت دے دا آقا غلامان او دا اللہ دا نبی دا دین وارثانے دا جامع حفظ طالبات او دلال مسجد طالبان چی چا چیڑی لی دی ورشو گورے پا کم رزمان دیخت دے